ملګرو د ګیلمنې په اړه باندې مختلفه خبرې روانې دي. ګیلمنه چې کله د تېرې جمعې په ورځ باندې مردان عدالت ته تللې وه د خپل کیس چیلنج کولو لپاره، نو هلته تللې وه. ایس ایچ او ته یې هم ژړلي وو، جج ته یې هم ژړلي وو چې که موږ ټیک ټاک ونه کړو او زه لایف رانسمه نو زه به مجبوره یم خپل جسم به خرڅوم. نو هغه باوجوده ایس ایچ او صاحب او جج صاحب ته ویلي وو چې ما د شاهنام روغ راوکړه، شاهنام به تر ننه بعد په ما کار نه لري او زه به غلطې ویډیوګانې نه کوم. کله چې د هغه بعده دا ولاړه اسلام آباد ته بیرته، نو هلته مختلفه خبرې بیا کړې دي په شاهنام خان پسې او شاهنام خان ته یې بیا دمکیانې ورکړې دي. نو راځئ مکمله ویډیو وګورو چې شمشو په هغه ورځ څه کړي دي او جج او ایس ایچ او ته یې څه ویلي دي. نو راځئ دغه مکمله ویډیو تر اخره پورې وګورو. پرون چې شمشو راله او هلته تاریخ کې پیش و بیا تاڼې ته لاړه، نو هغې پرون نیمه ګنټې نه سوا هلته چې دی سیچو سه خپې نیسلې وي او ژړلي دي ورته چې زه شاهنام خان سره روغ کول غواړم، اوس مهاله چې دی نو روغه وکړه. خو د هغې جړه باوجود د هغه میتونو باوجود په غرمه کې هغه چې ماسخوتن لاړو شاهنام خان پسې کنځلې کولې، نو پښتنو دا شا په شا باندې د خلکو خپې نیسي، شا په شا مینتونه کي، شا په شا زارې کي، خلکو له دغه واسطه ورکي چې زما خو بچوم زه پرېښودم، خاوندانو زه پرېښودم، ما سره ټولو خلکو بېوفایي وکړه، ټولو خلکو ما سره دوکې وکړې او دا ټیک ټاک دا ذریعه چې دا خو زما د انکم یو ذریعه ده، زه به څه کوم، زه به سوال کوم یا به خپل جسم خرڅوم. دا ټولې خبرې پرون ایس ایچ او صاحب ته کړي دي په ژړا کې. خو چې ماښام لاړه نو ځان نه بیا یو شی جوړ کړو، د ځان نه بیا یو صوبه جوړه کړه چې نه زه خو به شاهنام خان سره داسې کوم او زه خو ډېر زیات طاقتور یم او ډېر زیاته بهادر یم. نو شمشو قرآن راواخله ورته قرآن راواخله او په قرآن باندې لاس کې تا پرون ایس ایچ او صاحب ته نه ژړلی نیمه ګنټه، تا ورته مینتونه نه دي کړی چې ما له شاهنام خان سره روغ وکړه، تا ورته دا خبره نه دی کړې چې خاوندانو پرېښیم، بچو پرېښیم، ټولو خلکو باندې پرېښیم، تا ورته دا خبرې نه دي کړې. نو په ټیک ټاک باندې راتلل، خپله بدماشي کول، خپله بدماشي خرڅول، په دې باندې خلک مه ګمراه کوه، په دې باندې دغه پښتنو ته خپل امیج مه دغه کوه. ټولو پښتنو ته پته ده، زه تا ته وایم چې ته د ډېرو نسلونو، ته د ډېرو خلکو لارې چې دی نو هغه بټکاوې. را روان وخت کې ستا دا خو معمولي غونډه کې ټریلر و، دا معمولي غونډه کې یو جلک و چې پرون تا نیمه ګنټه کم جړلي دي. کیسونه خو به اوس سټارټ کېږي، ټرایلز خو به اوس سټارټ کېږي، ته به عدالتونو ته راځې، ته به خپلې صفایانې پیش کړې، ته به تاڼې ته ځې، ته به هلته انویسټیګیشن کې پیش کېږي، ته به هلته خپلې صفایانې پیش کېږي. ستا چې کوم پروفس دي، کوم چې پرون تا ته وښودلی شو او تا په هغې باندې جړل چې دا ما نه په خطایۍ کې شوي دي، نو دا خو لا نورې مرحلې لا پاتې دي. ټریلر د یو نیمې ګنټې چې دا خو ټریلر هم نه سټارټ شوی، دا خو لا غټ عمر پاتې دی، غټ فلم چې دی نو پاتې دی. یو پیره ته بیا وایم چې د پښتنو نسلونه مه تباه کوه، دا کم ګالم ګلوچ چې کې، کوم فحاشي چې کې د دې نه ووړه، او دا نور ټیک ټاکران چې دي، کم هوسټران چې دي نو هغې ته ځان نه نامتوانې مه جوړوه. یو خپې نیسلي یا ایس پي صاحب ته چې کومې جړاګانې کړي دي چې زما خو بچو هم پرېښودم، خاوندانو هم پرېښیم، ته خپل عمل پرېښې، ستا عمل چې دی دا لارې مل دی، ته دغه خپل عمل دغه خپلې خولې چې د سخرې جړاګانې کې په تاڼو کې او په کوټ کې او بیا ماسوتن چې په ټیک ټاک باندې کښېنې نو کنځا کې، نو دا دغو لا معیار چې دا به نه چلېږي، دا د منافقت دغه چهره به نه چلېږي. نو توبه وباسه په صدقې دل سره چې را روان نسل به نه تباه کړې، په خپل ځان باندې هم رحم وکړه، په دې پښتنو باندې هم رحم وکړه. او دا خو نور کیسونه را روان دي اوس ستا چې په 400 کې به ستا کم کیس وي، یا د هغې نه پس بیا په مردان کې به کم کیس وي، نو دا کیسونه به چلېږي، ستا به په دویم ورځ باندې دغه کیسونه چلېږي او دغې کې به ته خپلې صفایان چې دی هغه پیش کړې چې په کومه طریقه دا ته کومه فحاشي کړې ده، د هغې جواز ته څه پیش کړې. او یاران چې دي هغه د چا دپاره ډز نه کړي، یاران نه د کله چا دپاره راځي. څنګه چې بې یار او مددګار پرون ناسته وي که نه د مردان کې، همدغه شان د 400 آی کې به هم بې یار او مددګار وي. شاهنام خان سره تا وکتل چې په ویډیو کې ورسره 45 کسان دي، د دې نه سوا کسان چې دي نو هغه هلته ناسو، په چوک کې ناسو، دا د هغه په مینه کې راغلي، د هغه په سپورټ کې راغلو چې هغه سره په اف آی آر کې هم ولاړ دي، په هر سخته کې ورسره ولاړ دي. تا سره به یو یار ولاړ وي چې هغه به پر ډیمینګ چې دی نو هغه تا سره ولاړ صرف ستا استعمال به کوي، خو دغه یا ته لم کله نشي راتلی، نه هغه شاهنام خان له جواب ورکولی شي، نه حنیف خان له جواب ورکولی شي، نه هغه دغه پښتنو له جواب ورکولی شي، او هغه ایون خپله چهره هم نشي ښولی د کیمرې په شکل باندې چې ستا نه مخکې ودرېږي چې او زه لکه د غر دې سره ولاړم، شاته ولاړ دی او د هغه به کام قبیل به وي، په هغې باندې به هغه شرمېږي چې زه مخې ته نشم راتلی. نو په ځان رحم وکړه، په دې پښتنو باندې رحم وکړه او د دغې کنځا نه ووړه، د دغې فحاشۍ نه ووړه، خپل کنټینټ په ښه طریقې سره کوه، نه چې په غلطه طریقې سره او په نیګټیو طریقې سره.